اتریش کې د طالبانو د سیاسي او نظامي مخالفانو غونډه د افغانستان پر راتلونکي بحث دی. د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه وینا کې راټول شوي دي او وايي د افغانستان پر راتلونکو خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په وینا کې جوړه شوې د غونډې یوه بین الافغاني ډیالوګ باله. په دې غونډه کې چې ژورنالستان نه دي وربلل شوي، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود، د دې جبهې ځینې نور غړي، د افغانستان یو شمېر پخواني حکومتي چارواکي او د افغانستان د پخواني ملي شورا ځینې غړي ګډون لري. دا لومړی ځل ده چې د اروپا د یوه هیواد پلازمینه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو افغان سیاستوالو د یوې داسې غونډې کوربهتوب کوي. شکریا برکزی ویل چې نړۍ د دا ډول بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او د دې امکان شته چې دا د یوې پروسې په بڼه ومنل شي. طالبانو تر اوسه په وینا کې د خپلو سیاسي او نظامي مخالفانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. بل ورته بنیټ وایي پنجشیر کې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونې په اړه د بیړنۍ څېړنه وشي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بنیټ په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د بیړنۍ څېړنې غوښتنه کړې ده، خو طالبان وروستۍ ادعا ردوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.